خبر ذبی.ح مج.اهد د مخکنی امنیتي ځواکونو د وژنې په اړه نیویارک ټایمز راپورونه معارضه نه دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل لر سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مخکې علیکم. د طالبانو سرپرست حکومت ویان ذبی.ح مج.اهد د مخکنی امنیتي ځواکونو د وژنې په اړه نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. هغه یې معارضانه بللی دی. مج.اهد نن چهارشنبه د اوري پر 40 ویلي طالبانو مشرتابه لوري عمومي بخښنه شوې ده او هیڅوک له چا څخه د انتقام اخیستلو حق نه لري. نوموړي په خبر د نیویارک ټایم داسې بې بسنټه راپورونو په خپرولو د افغانانو ترمنځ او دښمني تر لمن وهي. پرون نیویارک ټایم په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخکني حکومت نږدې 1500 کارکونکي او د امنیتي ادارو پوځیان د طالبانو له لوري یا وژل شوي دي یا هم لا درکه دي. د نیویارک ټایم ورځپاڼې وایي چې غچ اخیستنې یا په اړه د څېړنیز راپور د بشري حقوقو له سازمانونو د افغانستان په لر او بر کې له 9 خبريالانو سره په ګډه د قربانیانو د کورنۍ له غړو او د هغوی د کسانو په خبرو پر بنسټ چمتو کړي دي چې د غچ اخیستنې له دغو پیښو ژوندي وتلي دي. نیویارک ټایمز په دغه څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې د ځینو برخو کې د طالبانو له دغه خوا اعلان شوی دی چې ټول بخښنه دي او لپاره یې چې د مخکني حکومت کسانو ځانونه ښکاره کړي او وروسته یې ونیسي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.